سورت شو نزول کې دا شپږم نمبر سورت دی. د دې دعوه د مغه په ترقی باندې اثبات قیامت او بعد الموت. خو د مخکې سورت سره فرق دا دی چې په دې کې ډېر تاکیدات چې پر نسبت هغې باندې هلته صرف یو ویلو چې والقرآن المجید. اوس دې تماشا وکړئ تاسو. والذاریات ذروا مشهور قول دا دی چې دا ټول صفات دي د هواګانو. دا چې کوم را روان دي دا ټول صفات دي د هواګانو. والذاریات ذروا قسم می دي په هغه هواګانو الوزونکو په الوزولو سره چې کله را روان شي دا هوا تاسې ګورئ دا خاورې دوړي او دارنګې دا خشاک مشاک ټول د ځان څخه کې اوچت ویلو دی. فالحاملات وقرا بیا پورته کوونکې د بوج لره وریځې د اوبو نه ډکې هغه اوچتې کړي. فالجاریات یسرا بیا چلېدونکي په اسانه سره یو ځای بل ځای ته ولېږي. فالمقسمات امرا بیا تقسیم کوونکي د کارونو مراد مقسمات امرا نه مراد بارانونه دي. تقسیم یې کې دلته وشي هلته وشي هلته وشي. دا څلور واړه گواهان دي. دا څلور حالت د دې هوا دا گواهان دي. انما توعدون لصادق. بېشک هغه چې تاسو سره لوظ کېدی شي د بیا پورته کېدو هغه رښتیا ده ګوره دروغ یې ونه ګڼئ. لکه دا انقلابات مې راوستل تاسو ولیدل وایي چې ځمکه وه هوا مې راوالوزوله د یو ځای نه د بل ځای نه خاورې او ګردونه اوچت کړه. هغو کې دننه اوبه جوړې شولې هغه په هوا کې ورېز شوله چې کوم ځای ما غوښتل هلته یې ورسولې هلته چې اوبه راووتلې هغې نه وروسته د ځمکې نه بوټي راووتل. دا انقلابات دا ټول په دې باندې ګواه دي چې تا د دې مرګ وروسته راپاڅومه پرېږدم دې نه. یو ذات چې په دې باندې سوال لري ستا پورته کول هغه ته څه ښکاري. انما توعدون لصادق. او ګورئ دا د میده روژې ماخیر دی او اکثر اعتکاف ورونه ناست دي. د دې حالاتو مطلب دا دی چې په دې میاشتې په اخر کې ازادېدل دي د اور نه او اور سره مخامخ کېدل دي په قیامت کې او قیامت راتل یقیني دي. معنا دا ده زیاده توجه ټول هم دې قیامت ته وکړئ. داسې اعمال وکړئ چې دا حالات در باندې اسان شي. شپه ورته شوګیره کوي ورته وجاړئ زارې ورته وکړئ چې ربه د دې حالاتو د ټینګ خو موږ نه یو. دویمه توجیه زاریات دا صفات دی د چا د هوا. حاملات دا صفت دی د وریځو. جاریات صفت دی د کشتیو او مقسمات دا صفت دی د ملائکو. اسی معنی ته ګورئ. والذاریات ذروا الله فرمایي زما د قسم مې په هواګانو باندې چې الوزونکي دي په الوزولو سره ما پرې مطلق دی. فالحاملات وقران وقران مفعول به ده. بیا مې د قسم وي په هغه وریځو باندې چې پورته کوونکي د بوج. فالجاریات یسرا زما د قسم وي په هغه کښتیو باندې چې چلیږي په سمندر کې په نرمه باندې. یسرا مفعول مطلق د فعل مقدر دپاره. فالمقسمات امرا بیا مې د قسم وي په هغې ملایکو باندې چې تقسیم کوونکي دي کارونو لره. دا دومره په تاکید باندې درته وایم چې انما توعدون لصادق. دا چې د کوم شي تاسو سره لوظ کېدلی چې ګوره دا رښتیا دی قیامت را روان دی. تیاری ورته وکړه هلته بیا تیاره نه کېږي. اوس نظام تیار کړه ورته جنګ کې بیا څونه نه تربیږي هلته بیا بچري وي د جهنم بیا کار نه کېږي. نن داسې تیاری ورته وکړه شپه ورځ په ځان یې وکړه او دا ورځ په ځان اسانه. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. او الله فرمایي حساب جزا دا واقع کېدونکې ده. هر چا ته به د هغه د اعمالو په برابر باندې بدله ورکول کېږي. وان الدین لواقع
جزا واقع کېدونکې ده. والسماء ذات الحبك، او قسم مې دي په اسمان باندې چې د ګڼو ستورو خاوند دی. دا هم چا د مخکې سر لګولی چې انما توعدون لصادق، چا د دې لپاره ځان جواب قسم حضرت منلی دی چې لتخرجن من القبور، دې قبرونه به راوځئ. حبک ویلی کېږي مضبوطوالي ته، او دارنګې هغه تاو شوې جامه چې صفا هم وي او دارنګې لکې ورباندې هم وي. پخوا دا عیسیانې مشرینې نه وي، دا دې مشرانو خلکو ته پته لګي. ساده خلکو جامه به یې ووینځله، بیا به هغه داسې تاو کړه د هغې ګونجه ډېره خوښه وه، نو هغه به یې وساتله. نو بیا به چې راځه اخیستله اواز اغوستله دی پرتوګ هم داسې ټېلې والې او کمیس هم داسې ټېلې والې، ګونجې به وه. اوس راوارئ هغه وخت کې دا شی هغه وخت کې دا ډول. الله فرمایي دا اسمان چې دا ګڼ ستوري ورباندې چې دا ګویا کې اسمان صفا هم دی، مضبوطوالی پکې هم شته که نشته، او همدارنګې لارې پکې شته دي. سبع طرایق مخکې تېر شو، ملایکو لارې دي، او دارنګې کرښې پکې دي، ډولي د ستورو باندې ډولي کلی دی. الله فرمایي دا په دې مضبوط اسمان جوړول په دې شکل باندې په دې درته قسم کومه چې دې قبرونه هم راوباسم. لتخرجن من القبور، دې قبرونه به راوځئ. ساړه کې دا چې سر مې ورنه ته پټ شو راوباسم دې الله وایي. انکم لفی قول مختلف، تاسو په یو خبره کې استی ګډوډ، څوک قرآن ته شعر وایي، څوک ورته سحر وایي، څوک ورته اساطیر الاولین وایي، څوک وایي الا اختلاف، دروغ دې ځان نه جوړ شوي دي. نفي په باره کې مختلف استی، کله په یو نوم کېدی کله په بل نوم کېدی. د الله په نسبت باندې مختلف استی، کله وایي نونه دي، کله وایي زامنې دي، کله وایي شریکانې دي. انکم لفی قول مختلف. یوفک عنه من افک کی دو معنی دی، که عنه ضمیر راجی شي قرآن تا او دی عقیدی دا توحید تا او دی رښتینولۍ د پیغمبر تا، نو یوفک عنه اړولی شي د دې قرآن نه، اړولی شي د دې توحید نه، اړولی شي د دې نبي نه. من افک هغه څوک چې اړول شوی دی په طریقه د تقلید باندې، پلان یې کفر روان دی، پلان یې کوي نه مانه دی هم نه مني، پلان یې کوي د الله وحدانیت نه مانه، د رسول رسالت یې نه مانه، د قرآن رښتینولي نه منله، نو دی هم ورپسې روان دی. دا غوره ترجمه ده. او دویمه ترجمه بله کوم، عنه ضمیر راجع دی دغه اختلاف ته چې په مختلفین کې پروت دی. نو بیا دا حال د مؤمنانو، یوفک عنه خوند دا ترجمه ډېره کوي، خو تفاسیرو کې هغه ده ځکه مې ته ویلي خوند دا ډېره زیاته کوي. یوفک عنه اړولی شي د دې اختلاف نه په قرآن کې، د دې اختلاف نه په توحید کې، د دې اختلاف نه په رسول کې. من افک هغه څوک چې واړولی شي څوک دی؟ مؤمن. مؤمن په قرآن کې اختلاف نه کوي، مؤمن په توحید کې اختلاف نه کوي، مؤمن د رسول په رسالت کې اختلاف نه کوي. دا راته ډېره مزداره لګي، لیکن دا ده چې ډېر کمه تفاسیر راخیستې ده. قتل الخراسون، تباه دې کړی شي دا په اټکل خبرې کوونکي چې نه ورته دلیل شته نه ورته بل څه دی، او تپوس یې وکړي چې تاسو څه دا خبره کې څه دلیل دی؟ یاره د خلکو نه مې اورېدل دي. نو قتل الخراسون، هلاک دې کړی شي، تباه دې کړی شي دغسې په اټکل باندې خبرې کوونکي. الذین کسان هم فی غمرة، چې هغوی په جهل کې ساهون غافل دي. جاهل دی، قرآن و حدیث نه خبر نه دی، صرف د لیلا او د مجنون تفسیر زده کړي دي، په هغې باندې خوشحاله دی.
ما خصن کېنا وجره کې بیٹه چې کېنا وګړه کې کرا وريتا نور ته ورنه ولې هغه ته ودی چې هم دا سپری ترګو تنا چې سارا پوری پاتو باندې لګي دي پاتل لګایي هیڅ خبره تنه د قران نو پرشتہ نو د حدیث نو پرشتہ چا درته ویلي چې دا غوړه غراکا کړي دا څنګه خو خایې کنه هغه کلمه لګي یسالون ایانا یوم الدین تپوسونه کوي د خبر په وجبانه د انکار په وجبانه ایانا یوم الدین کله به ورځ جزاء یوم هم علی النار یفتنون تپوس کړه کوي خما یوم هم علی النار یفتنون هغه ورځ چې دوی په ور باندې ورید کړی شي ورید هغه ورځ جزاء یفتنون ورید وکړي شي ورید لکه دا کله چې څلې وخه واچي او تاجي وسغي الله فرمای پاک اورز بیا تا ته پته ولې دا اورز جزاء ده ذوقوا فتنتكم وسکا ورتویل بشي وسکي فتنتكم اغه عذاب د سوزش خپل د سوزیدو خپل وسی وره پنه وره هذا الذي كنتم به تستعجلون دا اغه عذاب چې تاسو درغوخته ان المتقين في جنات وعيون دا الله قانون د سیده چې کله یې ورچی نو دا ډېر یې سره د خپل مرګري او دا د سیاق عقیده ولا وې دی دا به کی نو فورا په بشارت راوړي چې ګوره کله چې سختي شته خو د خوشاله نه شته کله خوشاله او ته وګوره ان المتقين في جنات وعيون یقینا تقوا ولا باغونه په چینو کې وي اخذین ما تاهم ربهم اخری باغ چې ورکوي دوی طرف ده الله چې څور کوي هغه اخلي انهم كانوا قبل ذلك محسنين یقینا دوی وو مخکې دینا خیسه عمل کوونکی او خیسه عمل په اخلاص راځي او مطابقت نبی باندې راځي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وو دی ډیر کم به د شپې نه خوب کاو ډیر کم حصہ به د شپې نه وکیدل وبالاسحار هم يستغفرون او پښمنی کې د الله نه بخنه وکړه دا چې سړی خپل ګناہوں پته ولګي به شپې را پاتې او دا یو په ځین کې راوړي او تجاري چې الله تا ته په پاره دا ما کړی خو الله ز جاهل من پوهیدم الله فرمای دا مزید ای خلقو لپاره دی او چې وای اکل سدړی او شراب ته چاټي او ثم الله تخنی د چاټي من دې په دې سمانه کوي خروا روخرا او ثم لا او دستار مسمرا پاتې دا وای کانو قلیلا من الليل ما يهجعون دیر کم د شپې نه بدې وکیدل او مخکې سورته الف لام میم سیده 14 نمبر کې آیات کې تیر تاسو راوړل چې تاسو وایي هو به هو اما غته چې دلته وایي هم دې ترتیب باندې مسلال کم کړی دا تتجافى جنوبهم عن المضاجع بیرته ډډې د دوی د بسترونه بیرته ډډې د بسترونه او څه په لکه چې خبره کړې ده خاري وو دا لږ خو تاسو الله له ورکړی چې ورم کړ په دې ډول ځم کړی تتجافى جنوبهم عن المضاجع بیرته ډډې د دوی د بسترونه يدعون ربهم وارد خپل رب خوفا وطمعا يرم وسروي چې دا عمل لاله ته پرې مخ راونه ولي کې غلطي وکما او امید وي چې الله تقریبا سره کی اجر ومما رزقناهم ينفقون نو مزوته وګوري فلا تعلم نفس ما اخفي لهم الله فرمایي هیڅ چاته پته نشتا دا هغه نعمتونه چې ماده خلکو لپاره د نفس لپاره ماتل دي او حدیث هغه څه وکړه لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نو وګون او دلیل دي او نو سترګو دلیل دي او چې دا په ورته کې شوی کانو ذی قلیلا من الليل دیر کم نشپی نمایا چاون ادکیدل وبالاسحار هم یستغفرون او پشمنی کی بے بخنا غفل دا اللہ نا شپی و پاتل اللہ نا بخنا غفل وفی اموالهم حق النساء والمحروم خدا نجی صرف
بدنی عبادت تم تکړه مالی عبادت کې بیا جبتا جب کې لړمان پراته لاس نه ورځي څنګه کنه قرآن سبحان ته کوي او فی اموالهم حق او دا غي په مالونو کې سوي برخه لسائر سوال کوونکو لپاره والمحروم هغه چې سوال نه کوي محتاج دې سوال نه کوي تبه په علامات پیژنې بقره کې ویلو تارکهم بسیماهم لا يسعدوا للناس الحافا هغه خدای ورته وفي الارض آیات او په دې مکه کې ډیر دلایل او نخې دي للموقنین لپاره یقین کوونکو وفي انفسکم استاس پر ځانونو کې هم افلا تبصرون آیا دومره نه ګورئ وفي السماء رزقكم وما توعدون په اسمان کې ستاسو خوراک دی معنا دا ده چې د رزق لپاره ذریعہ څه ده هواګانې دي بارانونه دي مکه نه چې پسونه راوځي په سره راوځي په دې شي باندې او دا چیرته دي په باران دین وفي السماء رزقكم یا معنا دا ده چې روزي د هر چا دا د الله په ذمہ باندې ده او دا الله ربانه ده لکه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وما توعدون کی هم دو معنی دي ما توعدون هر خیر شر داغی فیصله چرته کیږي برا ایاما توعدون مراد جنت ته جنت چرته ده برا څنګه بسماع الحكم زمانه دي ما توعدون زمانه شولي خیر او شر دا کوم دی نه ده دې فیصله کوم دی کیږي څوک کوي الله رب العزت او جنت چرته ده وما توعدون من سره جنت وعده شوی ده ایمان تیر کو څنګه نه کا ایمان تیر کوم سره وعده ده د جنت ته دا جنت کوم دی کیږي برابر فورب بالسماء الله فرمای زما د قسم پر رب د اسمانونو او د زمکی انه لحق یقینا دا خبر حق ده مثل ما انکم تنطقون په مثل د هغه کتاب څه کوي خبرې کوي څه مطلب قیامت راتل دا د یقیني دي لکه ته چې په خپل خپل باندې خبره کوي تا په خپل خبره کې شک دی چې دا مزمای کده بل وي لګي اته ابه دې په کې شک دا خبره مزمای کده بل وي دنیا کې څه څه چې د په خپل خبره راوځي ابه دې هغه په شک مني چې دا مزمای کده بل وي لکه څنګه چې تا په خپل خبره کې شک نشتا او څه په دې کوي چې دا ما خبره ده نو تک کرانګي دا چې څنګه یې نه راځي قیامت هم یقیني دي دیم مان انه لحق دا حق ده مثل ما انکم تنطقون څه دا د رزق فیصله برا دا د څه حق ده لکه څنګه چې ته په خپل باندې خبره کې لکه ستا خبره ده ته مطمئنی نو دغه رنګ د فیصلې د رزق د برناتو درس په مطمئن وسیله درامه توجیه کوي هغه ده لکه څنګه چې هر سړی په خپل باندې خوراک کوي کنه د بل په خپل خوراک کوي چې ورواي چې هغه تورا کیسه خېټه راځي نو الله فرمایي لکه څنګه چې هر سړی خپل دې په خپل خوري ځکه چې هر چا ته به دا روزي په خپل رسیږي څوک د پاره روزه نشي کولای هیڅوک د بچا دې نشي کولای هر سړی په خپل ځکه په خپل څنګه د پرې په خپل باندې خبره نه کیږي نو دا په پردې سره ساري د نشي کولای اځي ځان له ونه جوړ کړل دا به دارګه نه چې دا متا قرار هل اتاک حدیث ذات ابراهیم ایا راغره ساته خبر د منو د ابراهیم علیه السلام چې عزت منو از دخلوا علیه کله چې ورنوات ابراهیم علیه السلام ته
فقالوا سلاما ټول ویل سلام دې باندې. قال سلام ابراهيم عليه السلام ته پتاسو سلام قوم منکرون تاسو یو قوم ناشره څه نه پیژنم. فراغ الى اهله نو پټ روان شو کورتا. فجاد عجل سمین نو رایوړ یو څه سورب او سورته هود کې تیر شو بعین حنیز سورب خیلال ک او بیا غورت کو مخله ولا راوړ. او فراغ الى اهلکی کی یو لوی مقصد ته اشاره ده. هغه ناش ابراهیم علیه السلام منونه تاسو نه کې چې خوري کنه چې هم کله کنه روټه خورلې کنه دا راځینی علاقو کې هغه نمونه نه ده مو چې ال تور کنه چې اسکی نس کې زه په مخه ښه بس دا دوټه کې چې اسکی نس کې زه په مخه ښه نه دا کار سم نه کوي چې هغه خوري نه خوري زه په مخه ښه نه خلای تاسو یو نه چې تم خورلې دي کنه دي خورلې زړه متکی کنه کیږي سیده لاړو خیالات کو سم دستی سرمن تی ویستلا پوٹی پوٹی که او دارنگی پوری که خود وریسی که مخلی ولا راو او گوز عملیم نو مدرانیم نو یو دیر یو خلده انجا بیعجن حنیز او دلتوی بیعجن سمین سورت خیو تراو فقربه الیهم نور مختی که ورانی که و تنیزی که هغه چې وی کتل یو وتلاس نه وره هغه تاسو چې ګوري دا څه څه اوس دی وی خلک د خلکو په لاره باندې کوي ګور پرشتي دي اساسا دې خپل ځان ته قضاوت کوي دو نسترګې مو پټوي مولا ویل مولا بسوي سبا مولا بتا سبا نور سوي ته هغه منه وسره مولا ویل مولا باندې کو قران باندې ابراهيم عليه السلام دی وخت پورې سر نه پدې پوښیو نه دي چې دا ملائک دې څنګه خوري لاړو خیالال که کدی پدې پویدن دا خو به اصراف په ځای هوې که خدا خالق دې ماته وی چې قران ته کوم پدې چې تر طرز باندې نه وای چې تاسو ته فکر کې کله دې فکر دا مطلب راوته ګورانه خو یاد وسات فقال لا تاكلون ابراهيم عليه السلام ته ولې نه پرې چلې رجهم نه فاوجس منهم خيفه نو دا غوینه پړه کې یې محسوسه کړه ځکه هغه وخت قانون داو چې د چا سبب د نقصان د سوالو اراده و نو به دا غیر ځکه نه خور ځکه بیا دا غینه رسته هغه نقصان ته الله تعالی کریم آرامش کار کړل اوس قرآن شي ډوړې ته وخري به وتړي سامان پیوسی اوس دا غینه زیات رضی وخاطه هغه به ډوړې نه خورل دا به روټین ته وخري به وتړي کور دې دې مولوي په تاسویل کې چې مخکینو متونه کې ستیر شوی دي څو هغه یکایک په دې امت کرام نه وتی دي دې امت په فضیلت او په اعمال او جامات کې نه په دې دغه څه فرق دی یو شی عمل مکه او دا کې واه دا اوس یو تن راغلی ماته دواره تا وکي ابل دې چې په بټه کې یو څه وجلې دي دغه به راغلی وردا نو دا ظلم نه دی زه نه دی هغه دا کار نه کاوه ابراهيم عليه السلام په دې پوجي د ازما روټه نه خوري د بچو نقصان نه پر راغلی دا غینه یې محسوسه کړه نو دی ورته وای لا تخف مګری تاسو تاسو دې په دغه چې څنګه پوښو یو خدای یې اثرات په مخ باندې بالکل ښکاری دې مدار چې سورته حجر کې تیر شو ان منکم وجلون تخلی وتویل دي چې موږ تاسو نه ویریږو تاسو موږ ډوډۍ نه خورئ تاسو موږ یې شوي ماغه ته ویلا تاسو جل مو ویریږي دغه خبره نه ده او نو لړ په رازونو باندې سیوا د الله نه بل څه کوي قالوا لا تخف ویل دې مو ویریږي او بشروا بغلام علیم او زیره ورکاغه ته فعالت په باندې فاقبلت امراته نو ابراهيم عليه السلام چې کله دا روټي دوی راوړله بچی خيونه مزدورانی ونه خزه اگر فی حیات کې ورتوي د جون مرګري نو هغه یقینا دا د جون مرګري و رااله د بیت دروازې ته نږدې ودېدله چې کچرته ابراهيم عليه السلام چې ضرورت شي او دا راځي یاد کا او به ولګو کوم او دا راوړي دا غي راشه دروازې ته نږدې ودرېږي چې کله ضرورت کیږي نو لن به شیخ واقعي او کېږي
خو چې کله ولیدل چې هغوی ابراهیم علیه السلام ته د بچي زیری ورکړ وبشروه بغلام علیم هغه زیری دې واورېده نو پوه شوله چې دا خو انسانان نه دي دا خو ملایک دي نو فاقبلت را مخامخ شوله هغه سورت هود کې چې ویلي وامرأته قائمتون ښځه ولاړه وه نو دا ولاړه د پردې شاته چې کله په دې پوه شوله چې دا انسانان نه دي ملایک دي نو فاقبلت را مخامخ شوله امرأته بیبي دا وه فی سرة د دې دوه معنی دي یو دا چې سره ویلی کېږي ډلې د ملایکو ته جماعت ته ویلی کېږي فی سرتین را مخامخ شوله په هغه جماعت او په ډله د ملایکو کې دویم سره اواز ته وایي دا ناشنا غونته کې اواز خبر چې سړی واوري چې سړي په تصور کې نه وي نو ناڅاپه پرې د خولې نه وخېږي هی نو سره دغه تعجب اواز ته وایي چې دا ملائک ابراهیم علیه السلام ته د بچي زیری ورکوي نو زه خو دغه عمر کې یم دا ابراهیم علیه السلام به څنګه کېږي بل وعده به کوي هغې نه به کېږي که زه به راوړم نو په دې باندې د خولې نه یو حی وخوته او بیا د ښځو عادت ورسره بل اواز سره فسکت وجهها نو دا ښځې ویلې چې دا ځینې وخت ګوته راخلاصه کړه پوله داسې ووایي کله دې مخ نه ټک ورکړي نو فسکت وجهها د اواز سره سم نه چې د مخه ټک ویسته چې دا یاره الله عجیبه کتاب رالیږلی د هر چا عادات یې مخکې ده او دومره اسان کړی دی چې څنګه زموږ ستاسو محاوره ده هماغسې راته ویلي دي چې تاسو پوه شي او دی به ویل چې نه قرآن به نه وی په دې سره نه پوهېږي چې کافر کېږي هغې په ټکي ټکي درته وایي ستا په ژبه ستا په محاوره باندې سره غږېږي او بیا به ستا یقین ته نه پرېوځي خولې نه یو د تعجب اواز ووته او د اواز سره مخ ته څپېړه را خلاصه کړه او سمدستې ورته وایي وقالت عجوز عقیم زه خو شنډه یم بوډۍ یم شنډه یم څنګه به بچې راوړي قالو کذلک هغې ورته ویم دقسې په همدې عمر کې به الله په بچو ورکولو کې نه د ځوانې ښځې محتاج دی نه د بوډۍ محتاج دی نه د انسانانو محتاج دی هغه چې پیدا کوي د وچ کاڼي نه یې اوښه راویستله وچ کاڼي نه هغه چې پیدا کوي د پلاره عیسی علیه السلام را پیدا کړ هغه چې پیدا کوي آدم علیه السلام یې بغیر د پلار د مور نه را پیدا کړ هغه ته هېڅ مشکل نشته دی قال ربک دقه شان د ستا رب دی چې دا درکوي انه هو الحکیم العلیم یقینا دا الله د حکمتونو والا دی که وسه پورې نه رکاو دی که د هغه حکمت و نه په کار ده چې ځوانۍ کې شوی خو دا د هغه حکمت دی الله د هر ځای مناسب لفظ صفت استعمالوي دیو ما تاسو ویلیم دي چې کله د الله نه سوال کوئ د هغه په دې نومونو کې فکر وکړه د هغه په صفاتو کې فکر وکړه د رحم محتاج نو سره رحمانه د عفو محتاج او سره ای عفو کوونکیا عفو راغلی دی د بخښنې محتاج ورته وی یا غفاره بچی ترې غواړي ورته ای وهابه انک انت الوهاب هغه صفات ورته استعمال کا او دا بهترینه ذریعه ده دا بهترینه وسیله ده دلته سړي دین ته راځي ځوانۍ کې نه ورکول او اوس یې ورکوي خو ځکه حکیم دی که نه دا د هغه د حکمت تقاضا ده او علیم دی پوه دی په دې باندې چې دوی کې د دې صلاحیت او استعداد وشته دی دوی د دې حقدار دي ځکه ورکول ګټه کې راوړه هغه وخت کې مې نه ورکول دا مې د حکمت تقاضا وه اوس یې ورکوم اوس یې پوه یم چې اوس وله ښه دی قال فما خطبكم ابراهیم علیہ السلام مزید تپوس کوي فما خطبكم نورم څه کار دی صرف مالم زیره راوړ ته نور کارم لرئ زیر لپاره خو یوم پوره ورته جوړېدلی هغه دم راغلی استئ فما خطبكم کوم سره خطاب ورته کې زیر دي که نه څه دي کار ستاسو ایها المرسلون ای لېږل شوو قالوا وویل انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقینا موږ رالېږل شوي په قوم مجرم پسې لنرسل علیهم حجارة من طین د دې دپاره چې راولېږو په دوی باندې کاڼي چې جوړ شوي به یې د خټو نه من طین جوړ شوي به یې د خټو نه مصومة عند ربک
نشاندار دی پنی طرف ستابان میں ہر چادم پہ نوشتہ دے ادعا کار ہے دا پلان کی پسار للمسرفین نکوارا دا حد نتیردن کو فاخرجنا من کانا فیها من المؤمنین نراؤ ویسل منگا سوچی اوپدے کر ایمان والا ہونا فما وجدنا فیها ونمن دمن پاگا کلی کہ غیر بیت من المسلمین سوا دیو کور مسلمانان نچاو کور نچاو دلوت علیہ السلام او علیکم ابو ڈائی پکی نوا نجیم ایمان نو دیجا کی اسلام و ایمان پر یو مانا شو وترکنا فی آیتاً فریم خود اللہ پاکی نخا لا کسان پار یخافون العذاب العلیم چی ویریگد عذاب درناکنا اگر نخا سوا اگر کان دیر زمانہ پر پراتا ہو یا اگر داغی کندراس اگر ورانی ویجاری عبادینی چرا پستشوی وی وفی موسیٰ او نخدا قواقین موسیٰ علیہ السلام کی اذا ارسلناہو اگوچی منگولیگا موسیٰ علیہ السلام لرا الہ فراؤن فراؤن تا بسلطان مبین فدل اخکارا فتولا برکنه نو واوڑی دا فرعون وجد طاقات خپل سرا حکومت وسرو اقتدار وسرو اگر حکومت رانی اقتدار بانی او داری حکومت سرو بانی مغرور شو نو دو موسیٰ علیہ السلام نے مخواڑاو پاسی دو تیروان شو وقالا بیر ساحر جادوگر دے مجنون یا لیوانے فاخذناہو اللہ ومنہو فرعون وجنودہو داغل اخکرے فنبذناہم فی الیم نو امی مندل پدریاب کی وهم ملیم او آغازان ملامت قول کیاو چیزی والی آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین دیر چیزی والی جبریل تبریقہ اخلا کے خاکی مرواجہ والی وفی عاد او دارنگ نخلا فواقع عادیانو کی اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم کل چراولیگم خطیبان واسکلی بی خیرہ عقیم شانڈا بی خیرہ ما تذرو من شین نوے پر خودیو سیز اتت علیہ شراب لپا غیبانی اللہ جالتو مگر اخبے غزواغ لرا کرمین پشاند آدو کے ذرے ذرے ذرہ ذرہ بیتو وفی سمود او دارنگی نخدا واقعات سمودیانو کی اذ قیل لهم آغا چیویلے دویتا چاوا چیویلے شدویتا وین کے معلوم صالح علیہ السلام تمتعو مزی واقعی حتی حین تر یا وقتا فعصونا فرمانی اکرا عن امر ربهم حکم در اخفرنا فاقضتهم الصائقتو نوونی والدول رسختی چدی وهم ینظرون دی ورتقتل فمستطاعوا من قیام نتوانی ندرلو در پاسیدو وما کانو منتصرین او نو دی فقبل بدلا خستن کی او قوم دنو علیہ السلام بڑھانے دینا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دا قوم دنو علیہ السلام وہ دا یو قوم بدکارا والسماء بنائناها بأیدین اید کچرتا مصدر شی نو بیائی معنی طاقات سے او کچرتا دا تصنیه شی دی ید بیدا دا متشابهاتو ندے نو پڑمنے ترجمہ بانے گتا گو رہی والسماء بنائناها بأیدین اسمان جوڑ کرے دے منگا غلر پخپل طاقات سرا اللہ فرمائی دا ما پخپل طاقات سا جوڑ کرے دے ندی پر جوڑوری چی نمی چانا مدد اخرے دے و چانا مدد تا محتاج ہے او کدا بل شي چې د ید ما د ید تسنیه شي نو بیا دا متشابهاتونه دی بیا پکې دغه تفصیل سره نشي کولی الله جوړ کړی دی اسمان لرا بأیدین فخپل لاس سمانا فخپل قدرت جوړ کړی دی فخپل لاس جوړ کړی دی نو اقوا نه پوهېږو چې څنګه جوړ کړی دی او لومبنۍ ترجمه ټولو ته پاسې راخستې ده دا بعد راخستې ده وإنا بشک منګه لموسعون دا موسعون لفظ یا دا وسعنا دے مانا دا طاقات سرا دا وسع سرا اللہ فرمائی بے صیغت اسم فاعل دا یقینا من وسع لرین کیو دا دے دا جوڑا ولو دا دا وسع نشی او کدا دا وسعت نشی مانا دا پرختے بانی نمانا دا دا وإنا لموسعون او بے شکا منگا پراخون کیو دے لرا سنگا دزمکو د اسمان ترمنځ او د اسمانونو ترمنځ الله فرمایي مال له وګړه فاصله پیدا کړل حتی چې حدیث کې راځي چې یو طرف دی یو اسمان نه بل اسمان پر څوره مدل له 1500 کاله
نو لموسعون پر اخره وسن کیو یوم د بل نه جدا کا او پراخ هم جوړ شو والارض فرشناها او زمکه غړولې ده منګه غیلرا فنعم الماهدون نو خو غړون کیو من ومن كل شيء او د هر چیزنا خلقنا زوجین پیدا کړی منګه جوړي لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو پند واخلئ دا جوړواله دا په حیواناتو کې نشته په نباتاتو کې نشته په اوصافو کې نشته او په احوالو کې نشته دې ټولو کې شته حیوانات نباتات صفات او احوال او رنگونه څومره چې تاسو څنګه ګورئ دا ټول جوړي دي مثلا مذکر مؤنث جوړه غنی فقیر جوړه حسن قبیح جوړه جون مرد جوړه دارنګ شپه ورځ جوړه نور سپوږمۍ جوړه صحت بیماری جوړه وچلنده جوړه سمغر دام جوړه دارنګ ګرمي یخني ایمان کفر سعادت و شقاوت حق باطل خوب طریق اسمان زمکا خیر و شر جن ان سبا بیدا کتا پورتا حرکت و سکون ابتدا و انتہا دنیا و آخرت سومرا چیزونه چری سومرا ټول جوړه دي الله فرمایي دا مات دی ومن كل شيء خلقنا زوجين او د هر چیزنا پیدا کړی دی منګه جوړي معنا دا حیوانات او نباتات کې دارنګ په صفاتو کې په احوالو کې په رنگونو کې دا ټول جوړي پیدا کړی دي لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو په واقع ففروا الى الله من واقع الله تا معنا دا د الله توحید منی ان لکم بشکاد تاسو لپاره منه د الله خوان نذیر يرون کې مبین خارا الله ثمن واقع د من خصوص معنا دا ولا تجعلوا مع الله اله اخر مگر زوی د الله سره ذمہ دار بل مگر زوی د الله سره حقدار د بندګۍ بل دې معنا ولا تجعلوا مع الله اله اخر مگر زوی د الله سره معبود بل الہم عربی و معبود من تمام عربی تراغ پر خپوی شو انی لکم منه نذیر مبین یقینا تاسو پر الله د خوانه رون کې مخکارا کذالک ما الذین من قبلهم دغه شانتی نبرا کسانتا چې دین وړاندې عمر رسول څوک پیغمبر الا قالوا مگر دی بویل ساحرون جادوگر دی او مجنون او لیونه جادوگر دی او لیونه دی اتواسو به دسی په یو طریقه باندې خبره کوي سبب چې وصیت کړی یو بل ته اتواسو به آیا وصیت کړی یو بل ته په دې باندې چې ټول موږ انکار کوو بل هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دی طاغون سرکشا د حد نه تیریدونکي فتولى عنهم نو مخواړه د دوینا فما انت بملوم نو نه ملامت کړی شوی په دې باندې وذکر پندورکا فإن الذکر تنفع المؤمنین یقینا خبر دادا قرآن فائدہ رسی ایمان والا ہوتا ذکر نہ مراد دلتا قرآن دے ذکر نہ مراد دارسنی مسئلہ دا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو وذکر پندورکا خلقتا فإن الذکر یقینا پندور کول تنفع المؤمنین دا فائدہ رسی ایمان والا او سمانا دادا آغا خلق چی اراده دی ایمان لري هغه صدا سره رسی فائدہ رسی قرآن دے یا رستا نصیحت دے او د دې تذکیر تشریح دا کوي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنا دادا دا خلق تدا او خایا چې مقصد د پیدایش انسان او د پیریانو نه پره د الله وحدانیت او د الله بندگی کول ندی پیدا کړی موږ پیران انسانان مگر دې لپاره چې د الله بندگی وکړي په دې باندې وشکال دار راځي چې مراد د دې عبادت نه عبادت کول د الله دی په طریقې د توحید باندې چې هر کله مراد د الله د بندگان نه داده نو بیا خو ډېر بندگان د سیدی پیرانو انسانانو کې چې هغه د الله وحدانیت نه مني بیا خو نعوذ بالله مخالفت راغی
د مراد د ارادې د الله نه او د اهل سنت والجماعت ایمان خدا دې عقیده دا ده چې تخلف سے مراد د ارادې د الله نه نشي کېدلی او د خدا د اراده کړه. د دې وجنا د دې مفسرین مختلف جوابونه کړلي. یو دا وما خلقت الجن والانس مراد عام پیران او انسانان نه دي بلکې هغه مؤمنان هغه مې دې پیدا کړی مگر د دې لپاره چې زما بندگی وکړي ما وپیژني په توحید سره. دویم د لیعبدون معنا لیامرون دی ما نه دي پیدا کړی پیران او انسانان مگر د دې لپاره چې هغه ته حکم وشي امر وشي په توحید باندې او دا ټول ته شوی دی. تاسو سورۃ بینه راوړئ. آیات نمبر 5 سورۃ بینہ 98 نمبر سورۃ سے هم دې ترتیب باندې د پرچریکون د پاسو تلیکل دي. 98 وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نو دا امر د عبادت کول د الله په طریقې توحید باندې دا ټول تشوي دي. چې کافر دې متشوي دي او مسلمان دې متشوي دي. دا یو طریقه. دویم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مراد د عبادتنا هم دا عبادت کول د الله دې په طریقې توحید باندې خو مقصد دا غینه استعداد دی. وما خلقت الجن والانس ندے پیدا کرے من پیران انسانان الا لیعبدون مگر پاکی میں استعدادا چولے دیواز بندگی کولو. اس کا استعداد اچھا سمجھتا دے وہ دومنا کہ مسلمان پر استعداد ضائع نہ کرو کافر سے تو ضائع کرو. ما اريد منهم زیرادن لرم نغوارم دزین من رزقن سخوراک وما اريد ان یطعمون زیرادن لرم دزین درزق او اراده نلرم د دوی نه ان یطعمون چې دې مال خوراک راکړي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين یقینا الله دې رزق ورکون کې او خاوند د قوت مضبوط سپر پاور دا مضبوط فتحان هغه صرف الله دی. دې دلته چې غواله په خوا زمانہ کې ویلي قوت کا سرچشمه عوام او دا د کفر کلمه وا د خلکو په خپل وند کې آسان راځل ته وایي چې دا بيخي دا عزت لفظ دی او د کې ثواب دی. حالانکه قوت سرچشمه صرف الله دی او بل شعبانی د قوت سرچشمه تاسو ول د کفر د کتنه وایي او که سهونه وایي توبه دی او باندې ګناه کبیره ده. ان الله هو الرزاق یقینا د الله دې رزق ورکوونکی زمون فقیر کلی کې روډ په غاړه باندې هغه یو زیارت ته رزاق بابا ورته وایي. رزاق بالکل روډ په غاړه باندې هغه دا عادت چې کله به وعده کاوه وعده نه یاره وصله نه اول به دې قبر پکې نه ولا پس هغه نه به خاون کوړه نه ایستله. اوس الحمدلله دومره وشله دا نو په دې نه لري کېږي کله خو په لري حدا پورې تللی او دا نور شین الحمدلله لږ مهنت وشته لږ خواري وشته الله دا کار نه بند کړ. اوس نه راولي چې کور ته بوزي زیارت نه راولي. دا چې بدبخت خلکو دارنګ دي علي ماجي سره دا دې چې جنا خلک بوزي دې ټول دا زیارت کوي تاسو نه نه چې نه وانه کوي ورګرځي پس هغه نه کور ته بوزي. دا ساده مخلوق دا الله صفات راځي په مخلوق باندې کې رزاق بابا رحمان دا الله صفاتو هغه راوته په دې کې خدا رزاق دا الله صفات هغه په هغه کې خدا دا نور پر نور راځي خدا ناس ظلم دې زیات روان دي. وان للذین ظلموا یقینا دا کسان پر چې ظلم کړي ذنوبن برخدي د عذاب ذنوب نه مراد حصي د عذاب
مثل ذنوب اصحابهم پشانتا د حصو د ملګرو د دوی فلا یستعجلون تلوار نه کوي فویل للذین کفروا فهلاکت را کسان لپاره چې کفر کړل می یومهم الذی یوعدون د وجه د ورځې دوی هغه نه چې دوی سره وس کېدل شي به الته پته ولګي